که افغانستان له پاکستان لوبه وګټي 200,000 ډالر انعام ورکوم. سلام او مینه ګرانه دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرايب کړئ. یو افغان تجار اعلان کړی دی که چېرته افغانستان له بنگلديش څخه نننۍ لوبه وګټي نو 120,000 امریکایي ډالر به ورته په انعام کې ورکوي. همداراز نوموړي وایي که چېرته افغانستان له پاکستان هم خپله را روانه لوبه وګټي نو بیا به ورته د هغه لوبې د ګټلو په خوشحالۍ کې 200,000 امریکایي ډالر انعام ورکړي. دا اعلان افغان تجار سید جلال آغا کړی ده. نوموړی د آغا ډیولپر شرکت مشر دی او د افغانستان او انګلستان په لوبه کې هم ورته ژمنه کړې وه او ویلي وو چې که چېرته هر افغان لوبغاړی د انګلستان پر وړاندې سلیزه ووهله نو یو کور به ورته په انعام کې ورکړي. خو په هغه لوبه کې هیڅ افغان لوبغاړی په دې ونه توانېده چې په لوبه کې سلیزه ووهي. خو ښاغلی سید جلال آغا اوس تازه اعلان کړی دی چې که چېرته افغانستان له هند لوبه وګټي نو هغه به ورته په خوشحالۍ کې 120,000 امریکایي ډالر ورکړي. همداراز نوموړی بیا له پاکستانه د لوبې د ګټلو په خوشحالۍ کې د افغان لوبغاړو لپاره د 200,000 امریکایي ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې نن دوشنبه افغانستان د نړیوال جام په طرز کې له بنګلديش سره د افغانستان په وخت 2 بجې لوبه کوي. همداراز افغان اتلان به د نړیوال جام په طرز کې له پاکستان سره خپله لوبه د جون په 9 نیټه ترسره کوي چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت 2 بجې پیلیږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان تر دې مهاله پورې په نړیوال جام کې 6 لوبې ترسره کړي دي خو تر دې مهاله پورې یې کومه لوبه کې بریا نه ده خپله کړې. خو د پاکستان سره د نړیوال جام نه مخکې یوه تمریناتي لوبه یې وکړه چې په هغه لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرايب کړئ. تر بلې ویډیو د الله پامان.